سوی او کیشپ. ډیر کلونه پخوا په یوه ځنګله کې یوې کوچنۍ ډلې د حیواناتو یو ځای ژوند کاوه. تاسو په دې پوهیږئ زه کولی شم په دې ځنګله کې ټولو ته ماته ورکړم. هیڅوک نشي کولی له ما سره منډه ووهي. او ما د هغه منډې لیدلې دي. زه شرط تړم چې هغه به ټولو ته په منډه کې ماتې ورکړي. ناڅاپه له بیروبار نه د چا د خندا غږ واورېدل شو. ټول حیران پاتې شول. کیشپه ولې خاندې؟ ته فکر کوې مانا به په منډه کې مخکې شي؟ ښاغلې یسویا، زه ستا خبر منم. ته په منډه کې رانه تیز یې، خو دا هم درته وایم چې زه له دې هم نه ډارېږم چې له تا سره د منډې مسابقه وکړم. څه رښتیا وایې؟ ښه نه راځه چې مسابقه وکړو او وګورو چې څوک یې ګټي. په یوه ښکلې او لمرینه ورځ ټول حیوانات سره راټول شول چې مسابقه وګوري. ټول حیوانات په دې باور وو چې دا مسابقه 100 په 100 کې سوی ګټي، ځکه هغه په منډه کې ډیر تیز وو. تر ټولو تکړه کس به دا مسابقه ګټي. هو او هغه هم زه یم. دا خبره سوی په ډیر افتخار سره وکړله. اوس نو راځه چې زه زوړ کیشپه، زه به په یوه ثانیه کې دا مسابقه وګټم. سوی په تیزۍ سره منډې پیل کړې. ټول حیوانات د هغه تیزې منډې او د کیشپ ورو تګ ته حیران پاتې وو. له بلې خوا کیشپ هم د سوی په څېر منډې وهلې، خو هغه ډېر ورو روان و. ټولو حیواناتو پورې خندل. ناڅاپه سوی ودرېد او شاته یې وکتل. او خدایا، کلونه وخت به ونیسي چې کیشپ دلته راورسېږي. ډېر ورو را روان دی. تر څو چې هغه رارسېږي زه به کراره دمه جوړه کړم. هو، تر څو هغه دلته رارسېږي ما به ښه دمه جوړه کړې وي. بیا به نو د سترګو په رپ کې له هغه نه مخکې شم او مسابقه به وګټم. په همدې وخت کې کیشپ په آرامه او دوامداره توګه هغه ځای ته ورسېد په کوم ځای کې چې سوی کرار ویده و. کیشپ کرار روان و او له سوی نه تیر شو، خو سوی له هماغسې کرار ویده و او پوه نه شو چې څه روان دي. ناڅاپه سوی د حیواناتو د شورماشور په غږ باندې را بیداره شو. دا کیشپه، هله کیشپه ول کیږي،
کشپ ډیر ککړه ده. هلې کشپه هله شاباس کشپه. اوهو خدایا دا څنګه امکان لري؟ زه لکه چې ډېر ویده پاتې شوی وم. هلته ګورې نږدې دی چې کشپ مسابقه وګټي. سوی منډې کړې منډې تر څو غذای ته ځان ورسوي. له ناهیلۍ سره نږدې و چې کشپ خپل ځان ټاکل شوې برخې ته ورسوي او مسابقه په خپل نامه کړي. هماغه و چې کشپ مسابقه وګټله. ګرانو ماشومانو، له دې کیسې مو دا زده کړل چې په هیڅ کار کې باید غفلت ونه کړو او خپل ځان تر نورو لوړ ونه ګڼو. ځکه سوی تر کشپه په منډه وهلو کې ډېر تیز و، خو هغه تر کشپه ځان لوړ ګاڼه. هماغه و چې مسابقه یې وبایلله. ښه نو اوس ماته اجازه راکوئ تر څو لاړ سم او تاسو ته یو بل ښکلی کارټون پیدا کړم. د الله په امان.